یخې اوبه څښې که چای نه غواړي حاجي صاحب نه غواړي شی له مې راوړه موږ ګراکان دغسې نه پرېږدو اکاکا زما رحنه نه کوي هلکه راوړه یخې اوبه راوړه نو ژر کوه یخې اوبه ته راوړه ګراک دی خیر اوسې حاجي صاحب څه شي دې په کار و ګروي سرای دې غوښتی راجوی دې خرڅوی دې وکې حاجي صاحب یو دانه سرای مې په کار و چې 2 یا 3 خونې یې بس چې په بیه هم نه کوي سره سمې په کرایه مې په کار و ستا داسې خونې لرو چې مثلا پاخه جوړې سړک ته هم نږدې داسې سرایونه هم لرو چې لږ داسې لرې اوس کچا جوړې نو ته کچا غواړې که پوخ سرای غواړې نو حاجي صاحب چې خامه سرای یې پیسې دونه نه لرم چې نه کوي ارزانه یې بس هغسې دی ښه سمه ده بس دلته یو سرای موږ لرو 3 خونې لري خورا ښه سرای دی خامه جوړ دی خو ښه سرای دی خورا خوندور سرای دی پر هغه به دې وګرځوم ښه سمه ده څه دی حاجي صاحب درځه اوس به سرای در باندې وګورم درځه بسم الله هلکه څوک مو کره کړلی ورته تللی دی ګراک ته سرای ورښکاره کوي جواب ووایم سمه ده ورته دستي ورسره ځې درځه د خیر ښه و دغه دی ورور جانم بس دغه سرای دی ښه و نو ډېر خوندور سرای دی نو 3 خونې لري اوبه لري څښاک لري هر څه برابر دي برقي هم برابر دي ښه زه به دروازه ور وټکوم سمه نو په دې کې لکه چې کټه ده کټه ستا پکښې کې ما چې کله په کرایه ورکوي ورته ومې ویله ما لکه چیرې یو زری ارزانه غواړې نو بیا زه خلک راولم په سرای باندې ګرځوم بیا خوا مه بدوه او که چیرې زری پوره لوړ غواړې دا به بیخي بد کار یې حاجي صاحب کډه پکښې کې د ما او تا ورځو کور سرای یو ځای ګورو دا بیخي بد کار هیڅ بد کار نه دی خو ما ورسره خلاصه کړې ده ورته ویلي مې دي چې که چیرې په ګرانه بیه غواړې بیا ګراک نه راولم او که په ارزانه بیه غواړې ګراک راولم هغه راسره ومنل په ارزانه بیه غواړم خیر دروازه به خلاصه کړې اوس السلام علیکم حاجي صاحب الله پاک دې راوله صحت مبارک مو ښه دی ته په خپله ښه یاست په خیر راورسېداست جوړ اوسې دغه سړی مې راوستلی دی نو وګوره کوچنیان مشنیان که نه وي او بغل ته که دغه سرای زه ورښکاره کوم دی دا سرای رانیسي اګر سره حاجي صاحب کور کالي پرې وې کالي پرېولې خو ورته ووایاست یو خونې ته ننوځې موږ به دا سرای داسې په همدا داسې اچانک وګورو بېرته به راووځو داسې ژر حاجي صاحب هره ماپښین راسې ماپښین بیا وګوره اوس هغه د کالي اوار پراته دي هغه نیمه یې پرېولې نیمه یې پاته دي ماپښین راسې به به بېغمه زړه وګوره باندې مرته کوه دغه ګراک دی دا ګراک زما د پلار زوی نه دی چې راته ګیر سي راڅخه ځې پر خپله لاره ځې دلته دغه باندې مانې مرته کوه ژر کوه دغه کوچنیان بغل ته کوه ورته حاجي صاحب راغلی دی سرای ګوري هله ژر کوه هله ګوره حاجي صاحب د 3 ورځې کې ته پرله پسې کسان راولې چې مثلا ستا د لاسه زه خوارۍ ته لا نسم تللی زه اوس خوارۍ ته ولاړ سم که په کور پورته ته وایي چې حاجي صاحب راځي ګراک راولې ګراک پر سرای باندې ګرځئ څونه خبرې دي زده دي څونه خبرې دي په واتساپ پوره دي خو درته مې وویل په هغه ورځ چې ما ته د سرای په کرایه درکوي په خط کې مې درته نوشته کې مال که ګراک مراک پر د سرای ګرځوم بیا یو زری ارزانه در کوم بیا خوا مه بدو تل یا خوا نه بدوم مال که زری ګران بیا غواړې بیا ګراک نه تل یا ارزانه غواړم اوس بیا دلته بیا زه خوارۍ ته نسم دا باندې بیا د کومه سولې خو میاشت کې به یو څوک یو ګراک راوړي په 2 کې بیا یو راوړي ستا ته خو په هفته کې 2 3 را روانې دا خو ګراکان دي سل یې ګوري یې رانیسي ژر کوه هله ورسه شا ورشه هغه کوچنیان مشنیان بغل ته کله حاجي صاحب پرېږده زه دا سرای نه غواړم هغه درته وایي چې په کور کې هلته ښځې په کار اخته دي کالي پرېولي ته ورته ټینګ سوی چې یا سرای ګورم بل ما کله تا ته ویله چې زه رانیسم زه خو په کرایه غواړم ما خو تا ته نه دي ویل چې زه رانیسم او ته به بیا که ما دا کرایه هم کوي دلته واوسېدلم ستا به دغه کیسه یي خلک به راولي زما څه به کار پاتې لکه دغه غریبه څخه چې خپل کار پاته دی بلا به زه هم ستا سره ولاړ یم زه نه غواړم زه داسې هزار د خلکو نه غواړم هلته په خیمه کې ژوند کوم دا رقم سرای کې داسې ژوند نه کوم لکه پر د چا سرای دی بیا تا ته بیا ګراکان نه راولم یا نه غواړم زه په خیمه کې ژوند کوم د خدای په امان زه دا سرای نه غواړم نه غواړم ګوره راسه ته ګوره ټوله ستا د لاسه دا ګراک ولاړی سبا ته به دا سرای خالي که که دېر سبا پورې دا سرای نه کوي خالي زه خپله راځم دا ګودړان مودړان ګرده د باندې غورځوم وپوهېدې که یا حاجي صاحب د سبا پرې زه څنګه سرای خالي کړم یو میاشت وخت خو راکړه چې زه بل سرای پیدا کوم دا کډه مډه سره ټولم بیا هلته وړم خبرې مه کوه دا عاجزانه خبرې ما ته مه کوه خو هغه یې وویل ولته دغه سرای چې په خیمه کې ژوند وکړې ښه دی ورسه په خیمه کې ژوند وکړه زه در سبا پورې دغه سرای خالي کول غواړم که دې سرای خالي کړي وا که دې نه خالي زه یې دا ګودړان ولته غورځم په هغه کچره کې بیا نو زما څه ګیله مه کوه ای خدایه ستا یو بنده خو بل بنده ته هېڅکله مه محتاجه کوې